قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د حکومت مشرتابه څخه غوښتنه کړې چې کابل کې د ودونو هوټلونه، د آببازۍ حوضونه، کابل ژوبڼ او د ماشومانو د لوبو ټول پارکونه هم تر یوې مودې پورې وتړل شي. وزارت ویلي ژر به په دې تړاو هم وروستۍ پریکړه وشي. سعودي د کورونا وایرس خپرېدو له ویرې د 2 اونیو لپاره ټولې نړیوالې الوتنې لغوه کړې دي. د سعودي چارواکي په خبره دا پریکړه د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په موخه کړې ده. د راپورونو له مخې تر اوسه په سعودي کې د کورونا وایرس 80 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي دوی ځان په سیاسي ستونزو کې نه ښکېلوي. نوموړي نن په کابل کې د حساب ورکونې په نامه یوې ناستې ته په خبرو کې ویلي سیاسي مشران خپلې ستونزې په خپله حل کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ویلي پولیس په خپلو چارو کې هیڅ شخصي او سیاسي چلند نه کوي، ځکه په وینا یې د دوی دنده د خلکو ساتنه ده، نه په سیاسي ستونزو کې ښکېلتیا. نوموړي د طالب زندانیانو خوشي کېدو ته په اشاره ویلي چې تر نن غرمې پورې هیڅ طالب بندي نه دی خوشي شوی او په دې اړه د حکومت ټاکل شوي پلاوي خپلې چارې پر مخ بیایي. پاکستان د کورونا وایرس له پراختیا د مخنیوي په موخه ټولې تعلیمي او تحصیلي بنسټونه تړلي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ثبت سره هممهاله دغه اقدام کړی دی. د پاکستان په سند ایالات او تفتان ښار کې د کورونا ګڼې پیښې ثبت شوي دي. تر اوسه د مثبتو پیښو شمېر 28 ته رسېدلی او تر 4000 کسان پورې قرنطین شوي دي. پاکستان د دې ترڅنګ له افغانستان او ایران سره خپلې ټولې پولې تړلې دي او پر راتګ یې بندیز لګولی دی. پاکستاني حکومت پر عامه غونډو، ګڼو او ځینو ځانګړو محفلونو هم بندیز لګولی دی. مودي د هند لومړی وزیر وایي د سیمې هیوادونه دي د کورونا د پراختیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوه ګډه او واحده تګلاره کار وکړي. نریندرا مودي د سارس سازمان پر غړو هیوادونو چې افغانستان هم پکې دی غږ کړی چې د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره سره یو شي. د په وینا دغه وایرس د هیوادونو په همکارۍ او ګډه تګلاره له منځه تللی شي. بلخو افغان حکومت د مودي له دغه وړاندیز هرکلی کړی دی او په دې برخه کې د ګډې همکارۍ پر ژر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې په سیمه کې د دغه وایرس پر وړاندې د ګډې مبارزې جدي اړتیا ده. مودي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې تازه په هند کې د کورونا وایرس مثبته پیښه ثبت شوې ده. فنلنډ له افغانستان سره د مرستو راجلبولو لپاره نړیوال کنفرانس جوړوي. د فنلنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره یو ځای له افغانستان سره له 2021 څخه تر 2024 کال پورې د مرستو جلبولو لپاره د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې په جنوا کې نړیوال کنفرانس جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جرمني پارلمان په افغانستان کې خپل ماموریت د ناټو او غوث ملاتړ په چوکاټ کې د 2020 کال د مارچ تر میاشتې تمدید کړ. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي له مرکزي حکومت څخه د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړې که چیرته حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو هغه ورځ راتلونکې ده چې مړي به راټول نشي کړای. رحیمي زیاته کړې چې د مرکزي حکومت له لوري ورسره تر اوسه یوه افغانۍ مرسته هم نه ده شوې او د روغتون د تجهیز لپاره یې له شرکتونو 1400 میلیون افغانۍ پور اخیستی دی. روسیه تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې په اروپایي هیوادونو کې کورونا وایرس عام شوی دی او بیړنی حالت یې رامنځته کړی دی. د دوی په خبره د اروپایي هیوادونو ګډه همکارۍ کولی شي د وایرس د لا پراختیا مخې ونیسي. له دې سره جوخت د روسیې حکومت اعلان کړی دی چې تر نامعلومې مودې پورې له اروپایي هیوادونو سره پر سفر او پروازونو بندیز لګولی ده. روسیه وایي چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس خطر خورا ډېر شوی دی نو دوی اړ دي چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره تدابیر ونیسي. ایران د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي په ګاونډیانو ایران کې د کورونا وایرس د پراختیا له امله له دغه هیواد د افغان کډوالو ستنیدل بېساری ډېر شوی. دغه وزارت وایي د ایران په ځینو ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو ته په کتو ښایي تر 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شي. اطلاعات او فرهنګ وزارت افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د راتلونکي کال حمل میاشتې تر 14 نیټې به په هیواد کې ټول تعلیمي، شخصي او دولتي مرکزونه د کورونا وایرس د مخنیوي په پار وتړل شي. د ارګویان صدیق صدیقي وایي چې دغه پریکړې د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په غوښتنه کړې ده. صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه کاږي د عامې روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعات او فرهنګ وزارتونه په ګډ وړاندیز سره د عامه زده کړې ټول مرکزونه وتړل شول. عراق
سومریا اژانس د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې پر امریکایي اهدافو توغندیو بریدونه شوي دي. د راپور په بنسټ نن یو ځل بیا په بغداد کې د کاتیوشا په نامه 12 توغندي د امریکا په پوځي اډه توغول شوي دي. په ورته وخت کې یو عراقي امنیتي سرچینې هم د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې توغول شوي توغندي په بغداد کې د امریکا اډې ته څیرمه لګېدلي دي، خو د مرجوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. په عراق کې میشتو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د پینټاګون یوې ویاندې مورګان اورتاګوس ویلي و چې په عراق کې پر امریکایي اهدافو د هر ډول برید مسؤل به ایران وي. نیکولاسکي په کابل کې د ناټو ملکی استازی نیکولاسکي د افغانستان پر سیاسي رهبرانو غږ کړی دی چې خپل ستونزې حل او یو جوړجاړی دې وکړي. نوموړي نن پر خپل ټویټر باندې په خپاره کړي ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانستان سیاسي رهبران دي د سولې لپاره سره یو موټی شي او له دې فرصته دې پوره ګټه واخلي. نوموړي زیاته کړې هماغسې چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. دا یادونه ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ ولسمشر غني او عبدالله دواړو په جلا جلا ډول لوړې وکړې. د لوړو تر مراسمو وروسته د ولسمشر غني د یو فرمان په ترڅ کې اجرایي ریاست لغوه کړ او عبدالله بیا ولسمشر غني ته د پخواني ولسمشر کلمه وکاروله او ویل چې د دې وروسته د نوموړي احکام او فرمانونه د باور وړ نه دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.